زموږ په معاشره کې زناهونه ولې ډېر زیات عام شوي دي؟ د هغې د ټولو نه عمده او لویه وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې نکاحونه ډېر زیات سخت شوي دي، او په هره معاشره کې چې نکاحونه سخت شي زناهونه اسان کیږي. که موږ د خپل دور راواخلو او د صحابه کرامو د دور سره چې دی مشابه کړو، نو په هغه وخت کې نکاحونه ډېر زیات اسان وو، نو دې وجې نه چې دی زناهونه کم وو بلکې په نش باندې حساب وو. او که اوس موږ د خپل دور ته وګورو نو نکاحونه ډېر زیات سخت شوي دي، د هغې رواجونه ډېر زیات سخت دي. هر یو ځوان نشي کولی چې هغه نکاح وکړي، او زنا چې د هغه ډېر په کمو روپو باندې میلاویږي او ډېره په اسانۍ سره میلاویږي، نو ټول خلک چې دی هغه د زنا طرف ته روان دي او نکاحونه یې پرېښي دي. نو دا ټول زموږ او ستا په لاس کې دي که چېرته موږ دغه رواجونه ختم کړو، هغه رواجونه چې هغه نکاحونه سختوي او په هغې سره ځوانان نشي کولی چې نکاحونه وکړي، نو دغه رواجونه موږ له ختمول پکار دي تر څو زموږ معاشره د زناهونو نه پاکه شي.